سخي سړی تل سخاوت کوي او له دغه عمله پر چپنه او زغره کې هم پراخي رامنځته کیږي تر دې چې د تنګسیا هیڅ نښه او اثر پاتې نشي. او بخیل چې خپل لاس کلک نیولی وي تر دې چې چپن او زغره یې پرې هومره ورتنګه شي چې ساه یې ورخپه کړي. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. د دې پر خلاف کم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو بڼ وي که پوره باران پرې وورېږي نو 2 برابره میوې نیسي او که باران پرې ونه ورېږي هم نو یوه پرخه اورېدنه ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ الله رب العزت د هغو لیدونکی دی. والله بما تعملون بصیر. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک. مخپل لاس تر غاړې تره او مه یې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي. داسې مه کوه، یعنی اسراف هم مه کوه او بخل هم مه کوه. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم. که تاسې الله تعالی ته حسنه پور ورکړئ نو د چنده اجر به یې درکړي او بخښنه به هم درته وکړي. الله خو قرض نه غواړي. هدف دا چې د خپلو مالونو زکات ادا کړئ او د دې ترڅنګ نفلي صدقات هم ترسره کړئ هر څومره مو چې وس وي. د مدرسې یو طالب یا د جماعت یو طالب مو که د کور شاته راځي یو ګوله ډوډۍ درنه غواړي ډیر په اخلاص او په ورین تندي هغه ته ورکړئ. دا به الله رب العزت ستاسو لپاره د آخرت ذخیره وګرځي. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم. الله به درته بخښنه هم وکړي. همدارنګه د الله رب العزت کتاب ښه په فکر او دقت سره لولئ ځکه دا د هدایت او نور کتاب دی. په دې کې د سینو د ناروغیو درمل شته، سینې پراخوي. علماء کرام فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت هم مبارک دی او عمل کول پرې لا د نیکمرغي لامل کیږي. ته چې د الله رب العزت کلام په پوره دقت او تدبر سره لولې الله به په تا باندې برکتونه نازل کړي او چې په قرآن باندې عمل کوي الله رب العزت به دې سینه پراخه کړي، الله به دې له اندېښنو نه خلاص کړي، الله به دې له غمونو نه خلاص کړي، الله به دې نیکمرغه کړي. یوه ورځ زه ډېر غمجن وم نو قرآن کریم مې پرانیست او په تلاوت یې بوخت شوم. الله تعالی هغه غم زما له زړه نه وویست او زما سینه یې له خوښیو ډکه کړه. تجربه یې کړه.